سلامونه، نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو. شاعر او کتاب خپرونه ده. یو ځل بیا نن موږ و تاسو ته د پیاوړي لیکوال پښین لخوا حاضر یو او د پیاوړي لیکوال ټول ټیم تاسو ته سلامونه، نیکی هیلې او ښه ژوند غواړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال په هر اتوار تاسو ته د وطن د پښتني خاورې هغه نومیالي، قدرمن او ځلانده ستوري معرفي کوي او د هغوی کتابونه، د هغوی د ژوند خوارۍ دا ټولې تاسو ته وړاندې کوي او تاسو ته متعرفه کوي. نو په همدغه سلسله کې نن د ما سره زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب او طاهر لیوال صاحب موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو او نن یو ځل بیا موږ و تاسو ته یو داسې کتاب راوړی دی چې زموږ په ټوله خپرونو کې به دا یو ډیر دروند او زخیم کتاب وي او دا کتاب تاریخي کتاب او د سلو کالو تیر سوو هغه تاریخي واقعیات، هغه تاریخي معاهدې، هغه تاریخي تړونونه چې په دا تیرو سلو کالو کې سوي وو او په دغه کتاب باندې زموږ ځلانده ستوري ارواښاد الله دې قبر د ګلونو او د خوشبویو اوس هم ورته ډک کړي چې پښتون قام او افغان یې تر 15,000 کلن تاریخ پورې رسولی وو او د پښتانه قام دپاره یې دومره زیار ایستلی وو چې د ده کارنامې، د ده قلم بیا چې دې دنیا ته هر څومره انسانان راسي خو د ده په څیر به هغه ادبي خدمتونه سر ته نه ورسوي لکه ده چې دغه خدمتونه موږ دپاره وکړل. او د پروګرام پیل د خپل یو شعر څخه کومه چې د قدرمن ارواښاد عبدالحی حبیبي صاحب لخوا یې وقام ته سپارم او وقام ته دا وایم چې نه دي لویږي زړه ته که په شا زه درته غر یوسم. نه دي لویږي زړه ته که په شا زه درته غر یوسم، نه خوشحاله کېږي تر مکې که دي پر سر یوسم. کام ته نه ټولنې ته دغه یو خپل شعر می د حبیبي صاحب لخوا تاسو ته ډالۍ کوي. حبیبي صاحب چې د قام له افغان له کوم زیار، کومې خوارۍ کښلې وې خو دې قام تر اوسه پورې حبیبي صاحب نه دی پیژندلی او ډیر خلک، ډیر پښتانه، ډیر افغانان اوس هم شتون لري چې د حبیبي صاحب د نامه سره ناواقفه دي او دی نه پیژني. خو موږ نن د ده د هغه زیارو څخه چې د په لکونو، په زرونو معاهدې، تاریخي تړونونه د را یو ځای کړي وو او بیا د ده پر دغه زیار باندې عبدالهادي مجرو صاحب چې زموږ د پښین اوسېدونکی دی او دی د برې پښتونخوا او ده ورباندې قلم راواخیستی او د حبیبي صاحب دغه ژباړې دغه تړونونه چې حبیبي صاحب ورپسې په سلګونو هیوادونه، په سلګونو کتابتونونه، په سلګونو لایبرریانې کتلي وې او دا تاریخي معاهدې، دا تاریخي تړونونه یې را یو ځای کړي وو او بیا ورباندې د عبدالهادي مجرو صاحب په رقم یو نر افغان چې قلم یې د ده پر زیار راواخیستی. حبیبي صاحب چې کوم زیار کښلی وو، حبیبي صاحب چې کوم تړونونه د افغان
او د نومیالي افغانانو توریالي افغانانو چې کوم امپراتوري پر نړۍ خوره کړې وه تر ډیلي پورې تر اصفهانه پورې تر سنده پورې د دغه ټولو علاقو هغه تړونونه هغه معاهدې او هغه تفصیل یې و موږ او تاسو ته په یو ډیر درانه په یو ډیر ضخیم او په ډیر زورور کتاب کې را یو ځای کړل. زه تیمورشاه کمال او زموږ د پیاوړي لیکوال ټول ملګري و عبدالهادي مجرو ته پر دغه زیار باندې چې د حبیبي صاحب دغه زیار چې هغه په کلونو پر دې باندې خواري کښلې وه، په کلونو یې د بیلابیلو ملکو دورې کړي وې او د هغوی د کتابتونونو څخه یې دغه اقتباسات را نقل کړي وو او په فارسي ژبه یې په یو 2 کتابچو کې خوندي کړي وو. او څه وخت چې ارواښاد عبدالله حبیبي له موږه بیل سو نو بیا د بچیان چې یو خوشحال حبیبي او بل میرویس حبیبي دوی د خپلې مور بیبي سره پېښور ته را انتقال سو. د سختو بمبارۍ له وجې چې په کابل کې په شپو کې جنګونه روان وو نو د بیبي صاحب خاندان د مور بیبي او د 2 زامنو سره چې د بیبي صاحب زامن وو او یوه یې کورودانه وه پېښور ته را مهاجر سو او دلته خوشحال خان وایي خوشحال حبیبي صاحب وایي چې زما د عمه زوی نصیر پښتون ته دغه 2 کتابچې په لاس ورغلې وې چې یوه هفته پس ملګرو د حبیبي صاحب کورودانه د پېښور د راتګه پس الله ته محبوبه سوه او له دې دنیا هغې هم انتقال وکړي. نصیر پښتون دغه 2 کتابچې چې د مور بیبي څخه ورسره وې او خوشحال حبیبي صاحب ته وروسپارلې او بیا دغه کتابچې له ځان سره امریکا ته یوړې او په امریکا کې یې ورباندې د ټایپ کولو کار پیل کړي او هلته یې ورباندې مکمله بشپړه د کتابچو څخه و کمپیوټر ته دغه مسوده واړوله. او څه وخت چې بیا حبیب الله رفیع صاحب امریکا ته ورغی نو هلته خوشحال حبیبي صاحب وایي چې حبیب الله رفیع صاحب یوه اونۍ د ما سره په امریکا کې تیره کړه او ما ورسره په دغه شپو کې په میریلینډ کې ملاقات وکړ او د بابا محترم دغه 2 کتابچې می ورسره شریکې کړې او دا ټولې مطالعه کړې او بیا ما ورپسې د امریکا چې دی په کاناډا کې وو رفیع صاحب ته ورواستولې او دغه 2 مسودې چې د پر 3 څپرکو یا بابو باندې پر 3 بابو باندې مشتمله کړې او بیا یې د دې څخه په 2001 کې دا کتاب په پېښور پاکستان کې چاپ کړ. او دا کتاب چې په پېښور کې چاپ سو ملګرو دا په فارسي یا په دري ژبه او بیا ورباندې محترم ډیر قدرمن لیکوال عبدالهادي مجرو صاحب کار پیل کړ چې دا کتاب مکمل د عبدالهادي مجرو صاحب 3 کاله ژوند وخوړ او په دغه 3 کاله کې دغه زخیم او تاریخي کتاب چې زموږ د افغانانو امپراتوري چې تر ډیلي پورې خوره وه او بیا څنګه دا په وخت او په تړونونو د روسیې سره تړون، د ډیلي تړون، د سند تړون، د کلات تړون، د انګلیسانو سره تړونونه، د دې ټولو تړونو په دې کې بشپړه معلومات دي. هغه خلک چې په افغان تاریخ باندې ځان پوهول غواړي هغه خلکو څخه مداهله ده چې دا محترم کتاب او دا دروند کتاب دا تاریخي کتاب لاسته راوړي او دا کتاب
ولولي مطالعه یې کړي چې بیا ورباندې د افغان او د پښتانه تاریخ یو ځل بیا روښانه او راپورته سي. د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا ملګرو د دې کتاب نوم دی او پر دې کتاب عبدالهادي مجروح صاحب 3 کاله وخت ضایع کړی دی او پر 3 کاله کې دا کتاب بشپړ کړی دی او موږ ټول افغانانو ته یې ډالۍ کړی دی. خو ملګرو دا کتاب ډیر نایاب دی چې پیاوړي لیکوال ته دا کتاب عبدالهادي مجروح صاحب موږ ته راډالۍ کوي چې زموږ د خپرونې د لارې ټولو افغانانو ټولو پښتنو ته معرفي کو ورسوو او دغه کتاب ملګرو په مارکیټ کې نسته خو موږ و تاسو ته د عبدالهادي مجروح صاحب د موبایل نمره درکوو که چیرې تاسو دا کتاب لاسته راوړل غواړئ نو د عبدالهادي مجروح صاحب سره دغه تماس ونیسئ او دغه کتاب برای راست ترلاسه کوي. د عبدالهادي مجروح صاحب نمره تاسو ولیکئ 03 13 2 4 1 0 6 03 1324 10670 پر دغه نمره باندې تاسو د عبدالهادي صاحب څخه دا کتاب ترلاسه کولی سئ او دغه کتاب قیمت عبدالهادي صاحب 1000 کالداري ایښی دی. دغه 1000 کالداري پر دا کتاب چې دومره بهترینه ټایټل دومره بهترینه پشتۍ دومره بهترینه ګته او الله کوالټي کاغذ او په دې کې چې کوم مواد دي هغه په $1 هم ارزانه دي خاص د پښتانه کام او د پښتانه د ژوند او د تاریخ په حواله باندې. نو زه اوس راځم د عبدالهادي مجروح صاحب پر دغه زیار باندې چې موږ ته دا کتاب ډالۍ کوي او ټول افغان ته مو دا خواست دی چې دا کتاب لاسته راوړي او په خپل تاریخ باندې ځان خبر کړي. یو جهان مننه قدرمن تیمورشاه کمال صاحب خارکش یار د ستړي پښتون پیچلونکی محمد طاهر لیوال صاحب چې دا پروګرام یا پر دې خبره په کوم حالاتو کې او په کومو ځایو کې کیږي موږ دې سره خبرې بالکل او مقصد صرف د پښتو د قام د وطن د ژبې رسول او پیغام دی. تا نن یو داسې کتاب موضوع کړی دی د افغان امپراتوري د ویش تاریخ د ویش او علامه عبدالله حبیبي صاحب زما خیال د هیڅ رسمي تعارف محتاج نه دی. د لوی کور د پښتو ژبې د لوی مرکز د په 15 ځلاندو ستورو کې لومړی ستوری اولنی ستوری او بیا د کار او زیار کتاب او تاریخ په قامو کې الله جل شانه کله کله داسې تخلیقات داسې بندگان د داسې کار خاص د دغو کارو د پاره هغه رب العالمین د کم کار د پاره د هر بنده پیدا کړی او چې په وخت کې او په زمان کې د کم شي ضرورت وي او هغه کار په هغه کوي هغه دغه څخه واخلي. اوس پښتانه یو داسې کام یو دومره تاریخي کام پرته د دې چې نن پر کوم آل ولاړ دی پر هغه زما خبره نه ده زما خبره پر تاریخ ده چې یوه احمدشاهي جغرافیه ما ته بیان کړو دا د افغان امپراتوري د ویش تاریخ چې کوم دی نه دا پسې زغلي بالکل
او بیا علامه بیا موږ دلته تا خبره وکړه د حبیب الله رفیع صاحب ولاست چې ځي دا چیرې چې ما ورته ناست یو چې ستا او د طاهر لیوال صاحب سټوډیو ده د دې پر څنګ دغه حبیب الله رفیع د لې اوسېدی ما ستا په دغه خپلو سترګو ورته کتلو ما ورته ناست کوم ځای چې زه به یو بل انکشاف درته وکړم پر کوم ځای چې ته ناست یې پر دا ځای حبیب الله رفیع صاحب ناست زلمی ودمل صاحب ناست یعنې دا ځای د حبیب الله رفیع د زیارمل صاحب نو خو زه دغه خبره کوم چې دغه وطن یو دی وخت تا ټوله بیان کوي چې دوی کتاب وې درې باب وو په دري وو په فارسي وو پېښور وو کینیډا وو امریکا خبره ګرده تا وکړه د حبیبي صاحب کپشن ته نه دی راغلی کوټې در پښو لاندې کړې وه بالکل علامه عبدالعلي صاحب ملاقات په کوټه کې ورسره شوی حافظ خان محمد صاحب خان شهید صاحب دغه ټول په دغه د حافظ خان محمد صاحب بک ډیپو چې وونه په دا کې ناست نو زه د حبیبي صاحب سره راځم کله ما چې در ټول الله جل شانه په هر کام کې په هر زمان کې د هر کار دپاره خپله مخصوصه بندګان پیدا کوي او چې کله حبیبي صاحب چې پیدا کړي د افغان تاریخ په ده تخلیق کوي او تر ما ورته رارسوي او هغه په دري او په فارسي کې او الله جل شانه بیا په پښین کې عبدالهادي مجروح غوندې څوک ورته پیدا کوي بېشک ته اوس د الله کمال ته وګوره پر دغه کام پر دا ژبه د الله احسان وګوره او دغه عبدالهادي مجروح صاحب په ظاهره چې ته ورته وګورې دا کتاب پر دروند دی لیکن الله د داسې دروند کار اخلي نه کله تا چې وویلې د کتاب ترتیب د کتاب ژباړه خو یې پر خپل ځای ده لوی غټ کمال یې دا دی چې ګرد کتاب یې په خپلو ګوتو په کمپیوټر لیکلی دی په دغه خبره زه در کوم کمپوز هم د ده دی اوس دا لیکوالان او په دنیای ادب کې در ټول ګران او محال او مشکل کار چې دی هغه ترجمه ده او بیا په ترجمه کې تاریخ بالکل چې هغه تحقیق هم دی تاریخ هم دی زه خو د عبدالله حبیبي صاحب خو ما تا که یاد کو که نو کو یاد هغه خو ستوری دی د پنځو ستوري لومړی ستوری دی د لوی کور افغانستان چې زما ستا دا ناست ځای کله تاسو له حبیب الله رفیع صاحب دلته ناست دا شا پکې شامله د هغه څخه زیات کریډیټ او داد آفرین زه و عبدالهادي مجروح صاحب ته ورکوم بالکل حقدار د ده انتخاب ته ورکوم او بیا هغه د کومې پایې لیکوال د کم کلاس سړی د هغه بچیان کله تا چې نومونه واخیستلو خوشحال حبیبي میرویس او عبدالهادي مجروح باندې هم اعتماد هم بروسه هم هغه د حبیبي صاحب بچیان دي هغه دا درېیمه سترګه لري چې په دغه سړي کې دغه صلاحیت شته چې دا تاریخ د مربوطه کې چې دا حواله شي نو دا زما او ستا خوشقسمتي ده بالکل هغه تاریخ چې یو دوی لیکلی دی او یو حقیقي تاریخ ستا سره ستا په ژبه کې ستا په کور کې د زړه پروت دی او بیا یم نظر اندازه کې او په څونګي او بیا د کمال دا دی د مجروح صاحب یعنی دا تاریخ چې دی کله کله سړی ستړی کوي دا ترجمه ویل سړی ستړی کوي دا د کتاب زه په دعوه سره وایم زما زیر مطالعه دی ما ترې راکړی دی نه دا تا د ځانه سره وړي بلکې ستا په ذهن په زړه کې چې کوم متن ته وایي عبارت وایي چې تا ته یو سوال راځي هغه چې ته مخته ورځې د هغه سوال جواب در راځي دا د کمال دی نو زه د پیاوړي لیکوال و دغه ستړي کار ته په دا اوس خودغرضه ټولنه کې
په دا اوس خودغرضه معاشره کې او بیا د لیوال دغه غربت د ده دغه وخت او د پښتو په خاطر ستړیا منډه ترنډه او بیا په دغه خپل تاریخ باندې وای خیرات د پښتنو سره د پښتو دپاره غواړم بالکل و زور غواړي لیکن زه کمال صاحب ته هم دا وایم لیوال صاحب ته هم دا وایم و مجروح صاحب عبدالهادي مجروح صاحب ته هم دا وایم کله نن چې موږ پر دا نورو ګایېږو زمان به راسي تاریخ به راسي پر مجروح به ګایېږي پر کمال به ګایېږي په محمد وحید لیوال صاحب به ګایېږي دا هغه کتاب دی د دردو او د هغه شپو د تاریخو په دې کې هغه تریخ درد هم دی د ګندمک میدان په دې کې ده دا 1300 درونې وي د ډیورن کومه لیکه چې زه ورته وایم ګرڅه څه ووایم نه چې تر اوسه زما ته د زخم څخه نه هغه دردونه چغې ویي دا ټولې په دې کې دي اوس په کار چشتی نه عبدالله حبیبي دغه درله وکړو حبیبي صاحب مجروح صاحب دغه درله وکړو ستا په کور کې ستا پر چوکاټ په دونګې دغه کتاب چې کوم دی در دې کوچني کتابونه چې دي دا خو وزني هغه در 2.5-3 زره کم نه دی او دی قیمت 1000 روپۍ کړ او بیا ستاسو دغه خواري بالکل چې په پښتانه او د قام په خبر کې نو هر هغه پښتون زه به خبره ډېره په دا به سره کوم کمال صاحب او ستاسو په زړه یې کوم 2 کتابونه زه د هر پښتانه په کور کې دومره ضروري بولم کله په دا وجود کې په دا بدن کې چې لکه روح چې ده په هغه کې یو د ظفر کاکا خیل کتاب پښتون د تاریخ په انداره کې ټیکس دا او دویم دا د حبیبي صاحب دغه تاریخ او بیا چې عبدالهادي مجروح صاحب په پښتو ترجمه کړی دی حبیبي صاحب په دغه کتاب کې و پښتانه افغان وطن ته و پښتانه قام ته د خپل ماضي یو هنداره نیولې ده د ټي وي په رقم وایي ته پخوا دا وې تا پخوا دا مځکې نیولې وې تا پخوا دا کامو باندې باچهي کړي دي نن ته پر کم ځای ولاړې پر ځان سوچ وکړه دغه خبره ده نه اوس مجروح صاحب دغه انداره په لر اوبر پښتانه وطن کې بیا درته آینه کله او ستا په ژبه کې درته انداره کله تا ته ستا تصویر در ښکاره کوي تاریخ خو یې د تاریخ ګرڅه د کامو انداره آینه ده ځان کې ونی دغه مجروح صاحب د دومرې کماله ډک انسان د دومرې مطالعې والا او دومرې نفیسه چې په مجلس ورسره کښېنې نه دومرې علمي بیس یې زده دی علمي خبرې یې زده ده او خالد دغه نه ګر سره کله زموږ چې په تاریخ کې دا یوه خبره بیا زه په دعوه سره کوم نه تر ډېرې ډېرې ځایه زما خبره رسېږي د پښتانه په تاریخ کې مستند مورخ چې ورته ویل سوي دي هغه حبیبي صاحب دی د حبیبي صاحب کوم تاریخ چې دی هغه مستند دی هغه سند لري زه به د هغه خلکو چې په دا خبره نه دي خبر ستا په اجازه کلامي ماپ حبیبي صاحب هغه انسان و چې د افغانستان خلکو هم نه پیژندل د شهید ډاکټر نجیب الله په حکومت کې د لازر یونیورسټي یو آیات یا وفد رالی کابل ته او نجیب صاحب ته یې وویل چې ستاسو په ملک کې یو عالم دی دغه عالم و موږ ته راکړئ چې په لازر یونیورسټي کې فقط 1 غنټه لیکچر زموږ وه طالب علمان هغه ورته ویلې چې د دې اجازه خو زه نه لرم دا خو به د حبیبي صاحب سره سلا کوو نو حبیبي صاحب چې څه وخت په خپل کور کې ناست و او 3 ډبرې یې سره ایښې وې پر دا باندې یو توره چیدانه پرته وه په هغه کې یې چای پخولې او دا خبره چا ماته دا مجلس کړی دی دا ارواښاد پروفیسر سیال کاکړ صاحب
ما ته شخصي خپل دا مجلس کړی دی چې حبیبي صاحب سره زه میلاو سولم چې ما دا تراز پر ډبرو باندې چیدانه یشي وه ما چای پخولې د سرکار وفد یو 2 کسان رالو و ما ته ویلې چې تاله د الازهر یونیورسټۍ څخه میلمانه راغلي دي ملاقات یې غواړي حبیبي صاحب ورته وویلې چې زما جامې خو د دې وړ نه دي چې زه د میلمنو سره مخامخ سم ماله ته یو داسې کوټ یو جامې راوړي چې زه د هغه سره مخاطب سم په دې باندې زه په خپلو جامو نه شرمېږم خو دا د افغان ملت او د افغانانو افغانیت د وقار مسله متاثره کوي دا وقار متاثره کوي چې ستاسو وطن ستاسو د وطن یو دومره لوی عالم په یو داسې جامو کې ناست دی چې هغه د چا سره د ملاقات توان یا دغه نه لري او زه وای بیا د سرکار خلک راغلو ما ته جامې راوړې ما هغه جامې واغوستې زه ورله ملاقات مو ورسره وکړي نو بیا زما تر مخ حبیبي صاحب و سیال کاکړ صاحب ته مجلس کوي او سیال کاکړ صاحب یې ما ته کوي او بیا راته وایي چې ډاکټر صاحب ته یې وویل ډاکټر نجیب الله ته چې تاسو دغه سړی و موږ ته په جهاز کې موږ په هفته کې یو وار وړو په جهاز کې برته دراوړو او د دې خوا چې وړو هم یې د سونې سره تلو د اخوا چې راوړو هم یې د سونې سره درتلو کمان صاحب ته او دا بیبي صاحب خودداري ته ګوره چای پر درو ډبرو پخوي او د افغانیت و دې غرور ته یې ګوره او دی وایي چې نه زه خپل علم زه خپل افغانیت په سونه باندې نه خرڅوم او زه دا شی نسم کولی دلته د درو ډبرو خبره ده نه ګوره نه دا لیکوالان چې او دا ادیبان دا د تاریخ خیال او خال ولیسي د ده خودداري د ده علمیت د ده صلاحیت دا ما درته وویل دغه ما او تا چې پر کوم ځای ناست یو نه دغه خاوره دومره بیشه خاوره ده د دې خاورې صاحبزاده حمیدالله صاحب د دې خاورې سیال کاکړ صاحب ما او ته عبدالله بیبي علامه یادوو دوی په سترګو ویني د دوی ورسره ناسته او سیال کاکړ یو دا انکشاف ما ته وکړي چې زه کابل خاص د بیبي صاحب د پاره ورځم او د ده څخه علمي علم اخلم او دی زما استاد دی د لیکلي دي دغه طرز لیکلي دي او بیا زه یو بل خبره دا خو ما په تاګر سره خبره اوس د علم و د تاریخ و د حبیبي صاحب و د عبدالهادي مجرو او د پښتانه د افغانیت د وطن د ژبې د تاریخ او خبره څه نورم علمي کېږي څه نورم اوږده کېږي څه نورم تازه کېږي مختصرا زه دا ووایم مننه چې د دا لیکوالانو پر دا خاوره پر دا قام پر دا ژبه پر دا وطن او خصوصا پر دا قام یو داسې احسان دی نه دا یو داسې د الله د خوا خو ځان یې خاورې کړی و ځان یې ملنګ کړی و خو قام له یې داسې جواهر پرېښود نو زه مختصرا دا ووایم خبره اوږدم سوله نه د حبیبي صاحب ذکر دی د مجرو زیار دی او بیا د پښین ستوري دي دلته زه دا ووایم چې دا هغه حبیبي صاحب دی نه چې د دنیا په تاریخ کې پښتانه د پټې خزانې د لارې په زرونو کالو در معرفي کړلو او پټه خزانم د دغه پښین پر خاوره پر لاره نو زه په اخري کې کمال صاحب ستا د طبایر لیوال او خصوصا د عبدالهادي مجرو ته دا د داسې نایابه تاریخ څخه معرفي کړو جهان مننه قدرمنو لیدونکو عبدالهادي مجرو صاحب په خپل ژوند کې خپل کلم پر داسې قیمتي کتابونو باندې چلولی دی چې هغه به لکه نن چې موږ حبیبي صاحب یادوو سبا به خلک او لیکوال پښتانه افغانان د عبدالهادي مجرو صاحب پر زندگی او د ده پر ادبي زیار باندې قلم راخلي
او همدارنګه پروګرامونه به ورباندې کوي. نو زه په آخر کې راځم د عبدالهادي مجرو صاحب چې کوم زیار په خپل ژوند کې کښلی دی د ده په کتابونو کې د افغانستان تاریخ د هند د ګورګینانو په وختونو کې لیکوال علامه عبدالحی حبیبي صاحب او ژباړن بیا عبدالهادي مجرو صاحب دا د ده لومړی کتاب دی، دا چاپي اثار دی او طبقات ناصري د علامه حبیبي د تعلقاتو سره لیکوال منهاج سراج جوزجاني ژباړن عبدالهادي مجرو دا د ده دویم کتاب دی. د مجرو صاحب چې د حبیبي صاحب کتاب په پښتو ژباړلی دی، پښتو او د غزني لویکان لیکوال علامه عبدالحی حبیبي صاحب ژباړن عبدالهادي مجرو دا د ده دریم اثار دی. او دغه موجوده کتاب چې موږ و تاسو ته نن معرفي کوي او د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دغه کتاب د ده څلرم کتاب دی او موږ یې نن تاسو ته د دې تعارف وکړي او تاسو ته مو د ده خپل شخصي نمره درکړه، تاسو د ده سره تماس نیولی سئ، دغه کتاب د ده څخه برای راست ترلاسه کولی سئ. او د عبدالهادي مجرو صاحب ناچاپه او چې موږ ورته په امید یو دغه کتابونه دي د افغانستان تاریخ د اسلام د ظهور وروسته پښتو ژباړه ناچاپ تر اوسه پورې لا نه دی چاپ سوی. دویم کتاب ژوند په مذهبونو کې بین المذاهب څیړنیز اثار ناچاپه کتاب دی. د افغانستان تاریخي بهیر څیړنیز اثر تر لاس لاندې دا یې دریم کتاب دی. او زین الاخبار پښتو ژباړه ناچاپه د عبدالهادي مجرو څلرم کتاب دی. نوای معارک پښتو ژباړه تر اوسه ناچاپه دی. او هنر تیموریان پښتو ژباړه ناچاپ کتاب دی. خط و نوشته های کین افغانستان پښتو ژباړه ناچاپه کتاب دی. یعنی و کتاب دا وخت د عبدالهادي مجرو صاحب دا وخت تر څار لاندې دي او په لږ شپو کې به و پښتو ادب ته دا نوای مورخ به ډېر زر راسي. یوه خبره زما سره یې رسوله، هغه دا چې ما دا وویل چې په تاریخ کې مستند مورخ چې دی پښتانه په تاریخ هغه حبیبي صاحب دی. دا رنګ په ترجمه کې نه چې زموږ مستند مترجم دی هغه عبدالهادي مجرو صاحب. او دا نوای مورخ هم تاریخ دی، دا به ډېر زر زموږ لاس ته راسي. پر دا کتاب باندې ملګرو د پیاوړي لیکوال ټول ملګري د شهزاد صاحب په شمول موږ و عبدالهادي مجرو ته مبارکي وړاندې کوو د ده پر دغه زیار باندې، د ده پر دا خدمت باندې، پر دغه نه هېرېدونکي ادبي زیار باندې موږ و ده ته مبارکي وړاندې کوو او د لا نورو کتابو د چاپولو توان ورته غواړو. الله دې د ده پر قلم برکتونه واچوي او چې موږ ته نور هم تاریخي کتابونه راوژباړي او موږ ته یې معرفي کړي. موږ به یې په خپل وار باندې انشاءالله و تاسو ته معرفي کوو. نو قدرمنو لیدونکو د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ د عبدالهادي مجرو صاحب ژباړه ده. دغه کتاب تر خپله لاسته راوړئ او د ده سره نیغ په نیغه رابطه وکړئ او دا کتاب واخلئ، په خپل کور کې کښېږدئ، خپلو میلمنو ته، خپلو هغه خلکو ته چې په افغان تاریخ فخر کوي هغوی ته یې ډالۍ کړئ. ستاسو یو جهان مننه. زموږ شاعر او کتاب خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال ټول ملګري تر بل اتواره له تاسو اجازه غواړو. پر الله مو سپارو. بیا به نوي کتابونه درته راوړو.
او تاسو به نازوو او تاسو زموږ سره زموږ دغه ادبي ویډیوګانې مخ ته شیروئ ملګرو. دا به ستاسو د موږ سره تعاون وي او هغه خلک چې د کتاب سره یې مینه پیدا سي تر هغو پورې به زموږ دغه پیغام رسیږي. ستاسو یو جهان مننه چې په هر ځای کې یاست ژوندي ګړندي په امن او سوکاله اوسئ.